لږ شریک کما وروسته له هغه به بیا دوستان رااخلو، دوستان به بیا راسره پرې غږېږي، ټول ملګري به راسره پرې غږېږي او انجینر صاحب هم که کوم څه درلودل چې هغه یې راسره شریکول هغه به هم پرې وغږېږي. تر ډېره پورې د سوریې خبرې دي او بیرته افغانستان طرف ورکو ورسره د هغو سره. اول خو د سوریې کشاله ده، دا د سوریې کشالې ته څه ډول لاره هواره شوه. ګورې مخکې له دې چې په سوریه کې د مخالف لوري بریدونه قوي کړي، د دوی په مقابل کې د بشار الاسد په مقابل کې ډېره اوږده مبارزه وشوه. ان له 2011 راهیسې دا شروع ده او ډېری سوریهوال کډوال شول. د سوریې دولت کټ مټ داسې و لکه د طالبانو فعلي دولت. د طالبانو دولت یوازې امارت دی او هغه هم د بشر کورنۍ هم داسې و لکه شاهي نظام، یوازې په دوی پورې تړاو درلودو، خو هغه مطلق استبداد و، لکه څنګه چې طالب استبداد دی همدغسې دوی هم. هغوی چې کله په 2011 کې لاریونونه شروع کړل د خپلو حقونو د اخیستو دپاره، پر ځای د دې چې بشار الاسد راشي له دوی سره مذاکرات وکړي، له دوی سره خبرې وکړي، دوی ته قناعت ورکړي، بشار الاسد ټانکونه راوویستل، د خلکو په مقابل کې وسله وکاروله، کټ مټ لکه څه چې طالب کوي. بشار الاسد د وروسته نړیوال رسمیت یې درلوده. په زور په اولو کې دی چې کله کېناسته چې دی له برېټانیا څخه ور وغوښتل شو، د خپل هغه ورور ځای ناشته شو چې ورور یې بیا په ټکر کې لومړی مړ شو، نو خلک ډېر خوښ ول له ده څخه، خو هغه ډول بدلون یې رانهوستلی شو. نړیوال په ټوله کې غرب هم د ده په راتګ سره خوښ و، خو د بدلونونه رانهوستل شول. بالاخره د خلکو احساسات راوپارېدل، د ده په مقابل کې ودرېدل. په 2011 کې مظاهرې شروع کړې. ما وړاندې یو ویډیو اچولې ده، په هغه کې مې 2001 ویلي دي، وروسته ورته متوجه شوم 2011 رانه یو شوي دي. خدای دې وکړي چې په هغه ګناه مې ونه نیسئ. همغلته مې بیا یو کس ته ځواب هم ورکړ ډایرکټ. نو بشار الاسد کټ مټ دا د طالبانو په څیر چلند شروع کړی و، هر څه یې په خپله خوښه کول، څه ډول چې دته خوند ورکول هغه ډول مخکې روان و. بالاخره په مقابل کې مخالف جهاتونه چې هغه وخت ډېر کوچني وو راپورته شول، راودرېدل او دا د نن نتیجې ته ورسېدل، بریا ته ورسېدل. خو مخکې له دوی نه چې دوی بریا ته ورسېږي، دا د قدرتونو سوداوي هم وي چې کېږي سره په یو بل باندې. لومړی دا چې بشار الاسد روسیې پرېښوده، خو دا روسیې چې پرېښوده دا د امریکا غوښتنه وه. تاسو سره به سوال دا پیدا کېږي چې د امریکا په غوښتنه روسیې ولې دا کار وکړ. بل طرف ته د روسیې په غوښتنه بیا امریکا هم دا کار کړی دی. تاسو به وګورئ چې ډېر زر اوکراین امریکا پرېښوده او هغلته به بیا لکه څنګه چې په دې ځای کې امریکا خپل هدف ته ورسېده، هغلته به په هغې ځای کې روسیه خپل هدف ته رسېږي. غټ قوتونه په وړوکو هیوادونو باندې دا ډول سوداوې هم سره کوي. خو له دې وړاندې یو بل کار هم وشو. دغه ګروپونه که چېرته د حماس ډله نه وای ځپل شوي او د حماس ترڅنګ حزب الله ډله نه وه ځپل شوي، دغه ګروپونه چې سنیان دي دا اوس چې واک ته ورسېده او دي هم سلفیان، دا دومره قوي نه شول جنګېدلی او بشار الاسد یې نه شو راپرځولی، ځکه چې د دوی په مقابل کې بیا همدغه حماس همدغه حزب الله هم رادرېدل او دا خلک یې دغه کول او دا ډرامه د 10-11 کاله همدغه ډول روانه هم وه. نو اول اسرائیل ورته دغه دوه ډلې وټکولې او داسې ورته وټکولې چې بیخي له پښو یې وغورځولې، بیخي له حرکته یې وغورځولې. وروسته له هغه په دې خلکو پسې له شا څوک نه ول چې دوی باندې د شا لخوا وار وکړي او دا لاړل مخکې او د امریکا او د اسرائیلو سپورټ هم ورسره. وګورئ دوی او اسرائیل یو ځای سریې ته سره دننه شول. نو دا ډول ملګرتیاوې هم ځینې بیا کوي. خو جالب چې شی و زما دپاره تر ټولو جالبه بیا دا وای چې د دې خلکو په بریا باندې طالبانو خوښي کوله. لومړی دا چې دا خلک سلفیان دي او سلفیان هغه څوک دي چې طالبان یې په افغانستان کې وژني او دا اوس یې هیبت الله فرمان ورکړی دی چې سلفي حق نه لري یا اهل حدیث حق نه لري چې په حکومت کې دننه واوسي، باید له سیستمه وویستل شي. د افغانستان سلفیان له سیستمه باسي او دغه سلفیانو ته چکچکي وي. بله خبره، کله چې د فلسطین مشر په فلسطین کې د حماس مشر سنوار ووژل شو، د حزب الله مشر ووژل شو، طالبانو هغلته پرې خفګان دغه کړ، حتی د سنوار خو یې غیبي جنازه هم وکړه، هغه اسرائیلو ووژه. او اوس د همغه اسرائیلو په ملاتړ باندې چې کله دا تحریر الشام دی که څه شی دی، دا ډله چې ننوته چې د اسرائیلو ملاتړ ورسره دی، په دې باندې طالبانو جشنونه وکړل. په خوست کې خو یې ډېر ستر جشن وکړ.
اوس طالبانو ته سړی بیخي حیران پاتې شي چې اوس ته خوښي په څه باندې کوي. بل طرف ته هغه نظام را نسکور شو له کوم نظام سره چې روسیه اړیکې درلودې، ایران ورسره اړیکې درلودې، او طالبان وایي چې موږ له ایران او روسیې سره هم ښې اړیکې لرو. د دې ترڅنګ طالبان دا خبرې هم کوي چې موږ به د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنې نه کوو، او دا په قطر کې هم ویلي دي. کله که په پاکستان کې کومه مسله راشي، مثلا د پاکستان په داخل کې د پی ټی ایم مسله وه، د پاکستان هم د دا خو زموږ خپله خاوره ده، پی ټی ایم راپورته کیږي، هغلته د پاکستان پر ریاست باندې فشار راوړي، او کله چې په طالبانو غږ وشي چې تاسو ولې څه نه کوئ، وایي موږ د چا په داخلي چارو کې لاسوهنه نه کوو. د هغه په مسله کې لاسوهنه نه کوي ځکه هلته خو پاکستان دی. خو د سوریې په مسله کې بیا په خوست کې جشنونه نیسي، سړی حیران پاتې شي چې هغلته څه نه وایي او هغلته بیا جشنونه نیسي. د دې ترڅنګ د دوی او د هغوی ترمنځ فرق چې شی دی، طالبان وایي چې دوی سره زموږ په څیر بیرغ ورسره و او دا جهادي ډلې دي. یو فرق خو ما وویلې چې دوی سلفیان دي او همدغه چې دي طالبان حنفیان دي، او دا نور دا اوس چې نه دننه شول دا سلفیان دي. خو بل عمده توپیر یې چې شی دی، طالبان دیکتاتوران دي او دوی نه. دوی لومړی کار دا وکړ چې وویل چې حکومت باید په بشپړه توګه راونه پرځېږي، واک باید سوله ییز دوی ته انتقال شي، او دا نن یې له صدراعظم سره مذاکرات درلودل. د دې ترڅنګ ویل چې د ښځو ازادي موږ نشو کولی موږ یې سلب کړو. د همدغه ډلې مشر خپله سرتور سرناست دی، د خلکو په منځ کې ځان راښکاره کړ، له چا ویره نه لري. زموږ مشر اوس دا هم نه معلومیږي چې دی چپه ځي، سیده ځي، دی په شا ځي، دی په مخ ځي، دی په سر ځي، دی په پښو ځي. زموږ د مشر لا دا پته نه لګي ته نر یې، ښځه یې، روباټ یې، څه شی یې. او طالبان بیا راځي وایي دوی زموږ په څېر ډله ده، او وروره ستا په څېر ډله نه ده، ته بیخي بل ډول شی یې. دا ته چې څه کوې، دا ډول حکومتولي او دا ډول نظاموالي د دې موډل په ټوله دنیا کې هم نشته. تا ښځې داسې محکومې کړې چې د سازمان ملل کارشناسان وایي چې دا د ښځو محرومول نه بلکې د ښځو وژل دي. او دوی وایي چې موږ حق نه لرو چې د ښځو ازادي سلب کړو، موږ پر دې باندې دغه نه لرو، موږ یو متمدن ملت یو او د ولس او ملت د غوښتنو سره سم به موږ مخکې ځو. ته وایي چې زه خلک په ځان پسې بیایم، او دی وایي چې زه په خلکو پسې سم. دا د خلکو غوښتنې وي. له تا څخه خلک مهاجر شول، ته چې راغلی تر اوسه پورې څه د پاسه 8 میلیونه خلک در څخه راووتل، او دی چې راغی د ترکیې نه، ان له اروپا نه، له نورو هیوادونو نه چې دغه لبنان او دې شاخوا راغلي ول، د دغو څخه ډلې خلک، دومره خلک روان دي په موټرو کې، پیاده، دومره خلک روان دي چې په لارو کې دومره راباندان دي چې خلک تللی نشي، په لارو کې په راباندان کې بند پاتې دي. له تا نه خلک وتښتېدل او دته خلک بیرته ور روان دي. هغلته یو بشر الاسد لاړ، یو دغه د حکومت مشر چې و دغه لاړ، سرتیري تسلیم شول، خو دوی ویلي دي چې نه دا خلک د اوس نور نو تسلیمیږي نه، دا د حکومت برخه ده. تا ټول خالي سلا کړل او وسله دې واخیسته، اکثریت یې په پاکستان خرڅه کړه. نو د بشر الاسد نه چې څومره خلک راوتلي ول اوس بیرته روان دي د دې خلکو په راتګ سره، او له تا نه هم چې څومره خلک را روان دي ډېر ژر به له خیره بیرته درشي، خو په داسې حالت کې چې ته به نه وي. له تا نه خلک راووتل او دې خلکو ته راځي. دا د ستاسو او د دوی ترمنځ هغه عمده فرقونه. د دې ترڅنګ یو بله موضوع د ترکیې ولسمشر. طالبان له ترکیې سره ښې اړیکې لري، او داسې ویل کیږي چې دا اوس ترکیه ډېره هڅه یې وکړه چې د طالبانو دپاره ښه لابي وکړي، البته په نړیوال سټیج باندې. خو تازه رجب طیب اردوغان د ترکیې ولسمشر ویلي دي چې دا طالبان چې څه کوي، ډېر پوچ غږېدلی دی چې دا طالبان چې څه کوي، دا ښځې چې څه کوي، دا نه ایمان دی، نه انسانیت دی، نه په کوم دین کې شته، نه په کوم کلتور کې شته، نه په کوم رواج کې، په هیڅ شي کې هم نشته، او دا مطلق له انسانیت او له سړیتوبه وتلی کار دی. دا د اردوغان خبرې دي. اردوغان یعنې هغه څوک چې دوی د اسلامي نړۍ خلیفه بولي. او وروستی آزادۍ جبهې په هرات کې برید کړی دی، 4 کسان طالبان یې خندولی دي، یو یې تخنولی دی، خو دا هم خندېدو ته نږدې دی، ژر دی چې وخندي.
او د دې ترڅنګ مقاومت جبهې هم سهار برید کړی و. هغه هم یو اراده طالب خندولی دی، بل اراده طالب یې تخنولی دی. هغه تخنولی چې دی هغه نن ماښام لاړ، هغه هم پور پرې کړ. نو دا خبره یوازې په دغه پورې رایاده شوه چې وایي چې افغانستان امن دی، امن به نور در معلوم شي. نو له خیره د طالبانو خندول شروع شوي دي، خو داسې وخاندي بیچارهګان چې پړک زړه یې وچ وي، کیسه لاړه شي. په دغه مسایلو باندې به بحثونه کوو. انجینر صاحب به واورو چې انجینر صاحب څه راوړي دي، او د دې ترڅنګ نور ملګري به هم بیا اورو. انجینر صاحب سلامونه، جوړ په خیر. عظیم شینواري ته ووایو. ثاقب صاحب سلامونه دې ورسېږي، د موږ د مشرقي والو د شورا رئیس ته دې سلام ورسېږي. دا خبره د ثاقب صاحب د ما په نظر چې موږ دې نه خپل نظر ورکو، ښه به چې دا مجاهدین راسي ولې سوریا فتح شوې د غیلن د پیک په نوم باندې یو کس ده، که مجاهد یې خو ولې که زه مجاهد یم راجګ به دي خبرې به وکړي، نه پوهېږم اکاونټ یم داسې فیک راته ښکارېږي. نو زه وایم چې دا مجاهدینو نه واورو چې دا سوریا دوی فتح کړله، اوس څنګه یې فتح کړله، څونه برخې پکې لرودله، څه کیسې روانې وې. یو مجاهد صاحب خو مې درته راپورته کړ، خو دا داسې ډېر ارام مجاهد دی، دا تیز نه غږېږي. دا وایي زه مجاهد نه یم. نو موږ مجاهدین پکار دی که دا مجاهدینو ته لایف ورشیر کوي او دا مجاهدین دلته راسي، موږ غواړو د مجاهدینو له خولې واورو چې دا څنګه فتح وه ستاسو په خوست، ننګرهار، په کابل کې نن سیلیبریشنونه کول، پرون هم داسې لستوڼې باسلې پسې بس مه پرېږه د ونیسه داسې رقم ته ماتڼونه کول. نو موږ غواړو، زه خو خالي په دې غواړم چې پوه سم چې دغه جشن علیم صاحب راپورته شو که نه؟ علیم صاحب مې کلیک کړ خو نه پوهېږم څه شو، لکه چې نه دی راپورته شوی. علیم صاحب څه شوې؟ اپشن دې مانه خطا شو. علیم صاحب ته څه شوې؟ تیرے ثاقب صاحب دا لایف لیک دسی هغه کا هغه لکان ټول مجاهدین دی الحمدلله، ټول مین پرتین دی الحمدلله. یو دا راجک کوي هغه د ستړي شو درته وایم. ثاقب صاحب سلامونه، دا د انجینر صاحب ته، شینواري صاحب ته، دی بل شینواري صاحب ته، علیم صاحب څنګه ښکته شولو. مانه د ډېرې ښې موضوعګان دې راوړي دي، موضوعګان یې خو ډېر ښکلي دي. انجینر صاحب غږېږه چې څوک غږېږي د هغه فالوور ډېر راځي. نه زه مجاهدینو پسې حق لار مې درته راپورته کړ. سلامونه راپورته کړ. حق لار، حق لار، سلام حق لار. انجینر صاحب سلامونه، ثاقب صاحب سلامونه.